يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے دے ایمان خویندونے تو سے پا اللہ تعالی ایمان روڑی او دے هغه پر رسول او په هغه کتاب چې هغه الله تعالی په خپل رسول باندې نازل کړی دی او په هغه کتابونه چې له دې نه مخکې نازل کړل شوي دي او څوک چې په الله تعالی سره کافر شي او د هغه په ملائکه او د هغه په کتابونه او د هغه په رسولانه او د آخرت پر رز باندې نو یقینا هغه گمراه شو په ډېرې لرې گمراهۍ سره. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. یقینا هغه کسان چې ایمان وروړ بیا یې کفر وکړ بیا یې ایمان وروړ بیا یې کفر وکړ بیا زیات شول په کفر کې چې مړ شول په کفر کې نو نه دی الله تعالی چې بخښنه وکړي دوی ته او نه دی چې هدایت وکړي دوی ته د سمریا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. زیر ویر کا منافقون تا چې یقینا د دوی د پورا عذاب دردناک. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هغه کسان چې د مؤمنانو نه غیر کافرون دوستون سي آیا دوی د هغې په خوا کې عزت لټوي نو بېشکه عزت ټول د الله تعالی د پوره دی.